السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ لره. دوستانو، له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. که خپل حاجات پوره کول غواړي، خپل خواهش پوره کول غواړي او په خپل مقصد کې کامیابی ته تر سره رسیدل غواړي، نو دا یوه وظیفه وکړئ چې احمد او محمد. دا وظیفه انشاءالله داسې بهترینه وظیفه ده چې ستاسو په زندگی کې بدلون راولي. دا وظیفه به ستاسو قسمت بدلوي. دا وظیفه به ستاسو تقدیر انشاءالله بدلوي. که ستاسو هر رقم ته حاجات وي نه پوره کیږي او تاسو یې پوره کول غواړئ، دوستانو د دې یوې وظیفې عمل وکړئ. پر هغه طریقه باندې یې وکړئ کوم چې زه نن له تاسو سره شریک کوم، چې احمد رسول الله محمد رسول الله، یعنی د احمد او محمد وظیفه ده. دا یاد ساتئ، دا دواړه نومان دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. د دې په ویلو سره د انسان هر ناممکن حاجت پوره کیږي، د انسان هر خواهش پوره کیږي. انسان چې د کم مقصد لپاره وکړي، په هغه مقصد کې الله تعالی فوراً پر هغه ځای باندې کامیابی ورکوي، پاته نه لري. دا کېدلی نشي چې انسان د احمد او د محمد وظیفه کوي، بیا د هغه انسان نه کامیابه کیږي، بیا د هغه انسان حاجت نه پوره کیږي. سل په سله کې په ګارنټي سره به پوره کیږي. که دنیا کې عزت غواړئ، شهرت غواړئ، له ذلت، له فقره، له مسکنت، له غریبۍ څخه خلاصون دوستانو عزیزانو غواړئ، نو دا یوه وظیفه په پابندي سره وکړئ. دا وظیفه د احمد او د محمد رسول الله ده. انشاءالله د دې په برکت سره، د دې له کولو له وجې، د دې په کرامت سره به ستاسو هر هغه څه ارمان چې په زړه کې لرئ، هغه ارمان به ستاسو پوره شي. هغه ارمان چې جایز ارمان په زړه کې لرئ، جایز حاجت په زړه کې لرئ، جایز مقصد په زړه کې لرئ، که غواړئ فوراً یې پوره کړئ. الله تعالی پر هغه ځای درته پوره کړي، نو د دې وظیفې عمل شروع کړئ. دا وظیفه د احمد او د محمد ده، ځکه چې د نبي علیه السلام له رویه دا ټوله دنیا پیدا شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هستی ده، هغه ذات ده چې دا دنیا ته نور راغلی. په دنیا کې جهالت زیات و، په دنیا کې توره تاریکي زیاته خوره وه، په دنیا کې بت پرستی زیاته وله، او په دنیا کې لا داسې هم و چې خلکو به ژوندۍ لوړانې تر خاورو لاندې کولې. او حضرت عمر رضی الله عنه به نبي علیه السلام ته ویل چې کله مسلمان شو، له هغه نه بعد علما دوه کاره په جاهلیت کې کړي دي. پر یو باندې خندا ډیره راځي، پر بل باندې ارمان او افسوس ډیر راځي. خندا پر دې باندې راځي چې موږ د جاهلیت په وخت کې و بوتانو ته سجدې کولې. هغه بوتان به موږ د خوړونکي له شي، د طعام له شي چې خوړل کېدی به له هغه څخه به موږ جوړ کړي وو، چې کله به په سفر باندې تللو، نو هغه به د عبادت ټیم چې به د موږ رالی، هغه به مو مخ ته کېښودی، پر هغه مخ ته به مې عبادت کوئ. خو کله به چې زموږ د خوراک ټیم رالی، له هغه څخه به مو لاس را پرې کوئ، وبه مو خوړی، بیا به مو پښه را پرې کړه، بیا به مو ټول تمام کوئ. خندا پر دې باندې راځي چې څنګه عبادت مو د چا کوئ، خوړی مې هم او عبادت مې هم کوئ. او افسوس پر دې باندې راځي چې ما ژوندۍ لور تر خاورو لاندې کړه. یعنې د جهالت دور و، خلکو خپلې لورانې تر خاورو لاندې کولې. وجه دا وه چې د دې غیرت، د دې نفس دا نسوی برداشتولی چې زما لور دی وي، بیا د بل چاته په نکاح باندې ناسته وي. خو کله چې دغه هستی راله، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته رالی، دا ختم شوې، دا کیسې جهالت ختم شو، تورې تاریکي ختم شوې، او مسلمان ته خپل حق ورکول شو، غریب ته خپل حق ورکول شو، اسلام غالب کړل شو. او رسول الله هغه هستی ده چې ټوله دنیا د ده له وجې الله تعالی پیدا کړې، په ټولو پیغمبرانو کې چې ګران رسول ده، الله ته ډیر نږدې ده، الله ته ډیر محبوب ده، چې نوم یې چې ده حبیب الله. حبیب الله دا معنا، یعنی هر سړی دا کوشش کوي، هر سړی دا محنت کوي چې زه د الله تعالی دوست جوړ سم، الله تعالی عاشق جوړ سم، او د الله تعالی محبوب جوړ سم. هر انسان دا غواړي. خو حبیب الله معنا دا ده چې الله تعالی د نبی علیه السلام محبت غواړي. الله تعالی غواړي چې نبی علیه السلام له ما سره محبت وکړي. نبی علیه السلام پر الله باندې دومره ګران و. په پښتو کې یو شعر ده، وای پر لیلا باندې خو هر سړی عاشق وي، بخ هغه ده چې لیلا اوسې ور باندې عاشقه. د الله تعالی د عشق دعوه خو هر کس کوي، پر الله تعالی باندې هر څوک د محبت دعوې کوي. خو قسمت هغه ده چې الله تعالی د چا د محبت دعوه وکړي چې زه پر دې سړي باندې عاشق یم، زه د دې سړي سره محبت کوم، زه د دې سړي سره مینه کوم. هغه څوک دغه رسول الله ده. نبی علیه السلام څخه پوښتنه وسوه چې تا ته کم وخت نبوت درکول سو، په کم وخت کې ته نبي سولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې په هغه وخت کې زه نبي سوم چې کله آدم علیه السلام مابین د روح والجسد،
بین الروح والجسد چې ما بین د روح او د جسد کې ولا پکړی کې نو انسان نو جوړ سوی آدم علی السلام تخلیق لا نو سوی پیدایش نو سوی ترغه مخکې لازم نبی وم ترغه مخکې لا په اسمانو کې د نوم لیکلی او لا اله الا الله محمد رسول الله. لہذا دوستانو دا هغه هستی د سیمونګ او تاسو سنن په د دنیا کې ځوان کوو د خاص د دلرو یا د دل برکت څخه یا کوو او د په برکت باندې ګرځو. دوستانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هستی د سیدل امت سره الله تعالی دا وعده کړی چې په دنیا کې به نزل لکوم په دنیا کې به نه خوروم کمه ګناه چې دی کې په آخرت کې به ورته ساتم. په خوا امتونو کې دا وی چې بعض امتونو کې به داسې وو چې کله به ګناه وکړه پر دروازه باندې به لیکلي ول چې د سړی ګناهګار د ګناه کړی ده یا کله به کپړې جامې مردارې سولې هغه به پرې کولې په اوبو باندې نه صفا کېدل بیا به بل ټوکر ورته پینه کوي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم له امت سره الله تعالی دغه احسان وکړی چې کله کپړې مردارې سي په هر څومره سخته مرداري سره خو بیا هم د هغو لپاره اوبه راستولې په اوبو سره یې صفا کوو. ډېر سهولتونه الله تعالی نبي علیه السلام سره کړي دي نبي علیه السلام له امت سره یې کړي دي. پخوا امتونو کې 50 لمونځونه فرض وو الله تعالی جل جلاله ټول ورماب کو پر 5 وخت لمونځ ور ودروي. پخوا امتونو باندې 11 میاشتې روزه فرض وه خو د نبی علیه السلام د رویا د الله تعالی جل جلاله د نبی علیه السلام پر امت باندې دا احسان وو چې 11 میاشتې روزه پر 1 میاشت باندې ور ودرول. نو لہذا دوستانو دغه برکت سره د داسې هستی د هر مشکل دی انسان حج پر کیږي کچيري دا وظیفه انسانو کې او الله ته پیش کیږي الله دې په برکت سره زدا حاجت لرم را پریا کې فورن پر کی یا الله زنارینه اولاد نه لرم تیرا کې فورن یا الله تعالی ور کوي هغه حاجت هغه ارمان هغه دعا قبليږي. یا الله دې رښتیا اسباب نه دي برابر یا الله ماته دې رښتیا اسباب را برابر کې پلان کوي چې نکاح خوکه د خو په خلونه سم ویل شرمېږم یا دې غږ نکاح د لاس راوړلو پیسې مال او دولت نسته یا اسباب نه دي برابر یا الله دې وظیفه په برکت سره ته برابر کې فورن یا الله تعالی ورته برابر وي. ډیره بهترینه وظیفه ده. طریقه درته ښیم چې کوم حاجت لري په یو خوندي ځای کې یا په مسجد کې یا د کور په کوټه په یو کنج کې به ورته کښینئ اولین به 3 واره درود شریف ووایاست له 3 واره درود شریف نه بعد به 500 واره دا تورې ووایاست احمد رسول الله محمد رسول الله احمد رسول الله محمد رسول الله په پای کې بیا 3 واره درود شریف ووایاست لغه نه بعد د خپل حاجت د خپل خواهش د خپل مقصد د خپل هغه پرمختګ لپاره د عزت د شهرت د مال د رزق د دولت لپاره دعا وکړئ. الله تعالی به تاسو دعا قبول کړي. الله تعالی به تاسو ته هر هغه څه درکړي کوم چې تاسو په خپل دعا کې غوښتي دي ان شاء الله. الله مهربان دی. نبی علیه السلام هستی چې تاسو ورته پیش کړي دا هستی الله تعالی هیڅ کله دغه انسان دعا بیا نه ردوي دغه خواست بیا نه ردوي. دا دوستانو وظیفه د احمد او د محمد الله تعالی دې وکړي تاسو یې وکړي او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. پر الله تعالی مسپارم تر بل وظیفه د خدای فامان. السلام علیکم.